د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو، د مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت وفا ده. نو باید چې هر مسلمان د وفاداري په صفت باندې ځان سنبال کړي، د چل، د دوکې، د دروغو او د فریب نه ځان وژغوري. وفا هغه کلمه ده چې غوږ د هغې په اورېدلو مین دی. وفا هغه کلمه ده چې زړه له هغې سره مینه لري، او هغه احساس ده چې د شخص په وړاندې وفاداري موږ ته په لاس راکوي. د امنیت احساس، د سوکالي احساس، د آرامتیا احساس ښایي دا حس کړي چې د وفاداري اخلاق له خلکو سره د چلند د امنیتي زغرو په څیر دی. ته نشې کولی چې تریخ چای پرته له بورې وڅکې. ته به وایې چې چای دنیا ده او وفاداري یې بوره ده. نو پوه شه چې پرته له بورې څخه ته تریخ چای نشې څکلی، نو دنیا هم بغیر د وفاداري نه دنیا نه ده. د وفاداري د اخلاقو خلاصه په 5 پوښتنو کې ده. نو که دغه 5 پوښتنو ته دې په هوکې سره ځواب ورکه، وفادار انسان یې. او که چیرته دې په نه سره ځواب ورکه، نو پوه شه چې د وفا صفت او د وفا اخلاق په تا کې نشته دی. لومړنۍ پوښتنه، آیا له الله رب العزت سره وفادار یې؟ دوهمه پوښتنه، آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفادار یې؟ دریمه پوښتنه، آیا له خلکو سره په تعامل او معامله کې وفادار یې؟ څلورمه پوښتنه، آیا نسبت هغه چاته چې له تا سره نیکي کړې ده او په تا مشر دی وفادار یې؟ پنځمه پوښتنه، آیا نسبت هغو کسانو ته چې د ژوند په سفر کې له هغوی سره بلد شوی وفادار یې؟ زه ګورم چې ډیر په عادي توګه باندې دغه پوښتنې اوري او له څنګ نه یې په خورا لویولي سره تیریږي. مخه یوازې د هغو ویل او اوریدل نه دي، بلکې هغو ته ځواب ورکول دي. نو له همدا اوس نه دا 5 پوښتنې بیا واوره او هغو ته په هوکې سره ځواب ورکړه چې زه الله ته هم وفاداره یم، محمد رسول الله ته هم وفاداره یم، خلکو سره په تعامل کې هم وفاداره یم، او نسبت چې هغه چاته چې له ما سره نیکي کړې پر ما مشر دی، هغو ته هم وفاداره یم، او هغو کسانو ته چې د ژوند په سفر کې له ما سره بلد شوي، هغو ته هم وفاداره یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی، دا هغه حدیث دی چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی. رسول الله فرمایی، لا دین لمن لا عهد له. څوک چې په خپله ژمنه وفا نه کوي، هغه دین نه لري. یا الله، دا یو تند او صریح حدیث دی. موخه دا نه ده چې له هغو کسانو څخه اسلام نفي کړي چې په عهد باندې وفا نه کوي، یا دا چې هغه نور مسلمان نه دی، بلکې هدف د ایمان نه بشپړوالی دی. یعنې څوک چې په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي، وفادار انسان نه وي، هغه کامل مؤمن او کامل مسلمان نه دی. نو ای هغه کسانو چې تاسې خاین یاستئ، ای هغو کسانو چې فریبکاره یاستئ،
ای هغو کسانو چې بې وفا یاستئ بیداره اوسئ، ځکه چې ستاسو ایمان یوازې په وفاداري سره بشپړ کیږي. نو د وفاداري په اخلاقو کې زموږ شعار دا وي، څوک چې ژمنه او تړون نه لري دین نه لري. د اسلام مقدس دین د تجزیې وړ نه دی چې د اسلام د مقدس دین ځینې امورات او احکام ومنو او ځینې نورو اموراتو او احکامو ته شا کړو. سبحان الله، اخلاق د اسلامي عقیدې یوه نه جلا کیدونکې برخه ده. نو بنا پر دې ټول اسلام د تجزیې وړ نه دی. نشو کولی چې یوه برخه ترې واخیستلی شي او بله برخه یې پرېښودلی شي. دا به وایي چې صبر کوم خو رښتینولي نه لرم، دا به وایي چې رښتینولي لرم خو وفاداري نشم کولی، دا به وایي چې وفاداري لرم خو تواضع نشم کولی، دا به وایي چې تواضع لرم خو همدردي نه لرم. نه، هم به صابر اوسې، هم به رښتینی اوسې، هم به عاجز او متواضع اوسې او همدارنګه وفاداره به اوسې. اسلام د تجزیې وړ نه دی چې ځینې امورات او احکام یې ومنې او ځینې نورو ته یې شا کړي. هغو کسانو ته وګوره چې د اسلام یوه برخه یې نیولې، هغوی به کاږه او نامنظم کسان عمومي. څه ستر دین دی چې بزرگان سازوي، خو هله ته بزرگ کیږي چې د اسلام مقدس دین ټول امورات ومنې، په بشپړ ډول د اسلام مقدس دین کې داخل شي. نو زموږ لومړنۍ پوښتنه دا وه چې آیا له الله سره وفادار یې که نه؟ د الله رب العزت په لارښوونو باندې وفاداري د وفاداري له سترو ډولونو څخه یو ډول دی. اورم چې ته وایې څه شي ته وفادار شم، ځکه ما د کوم شي په اړه په الله باندې قسم نه دی یاد کړی، له الله سره مې ژمنه او تړون نه دی کړی. خو زما ګرانه وروره ته اشتباه کوې. آیا تا په خپل ځان باندې د الله رب العزت نعمتونه هیر کړل؟ د الله پر نعمتونو باندې د خپل ځان ته وګوره چې د الله رب العزت نعمتونه څومره ډیر دي. آیا دا نعمتونه د وفاداري وړتیا نه لري؟ الله فرمایي په سورت نحل 53 آیت کې وما بکم من نعمت فمن الله، او هغه نعمت چې په تاسو دی دا د الله رب العزت لخوا څخه دی. تصور وکړه چې مور او پلار د خپل اولاد ټولې اړتیاوې بشپړوي او له هغه نه هیڅ کوم څیز نه سپموي، په دې سربیره زوی هغوی ته شا ورواړوي. د دغه شان کسانو په اړه څه فکر کوې؟ په کومه سترګه ورته ګوري؟ شاید په بده سترګه ورته وګوري. نو چې الله رب العزت ټول نعمتونه په تا باندې لورولی دي، د الله رب العزت نعمتونو په تا باندې احاطه کړي، که ته د الله د حکمونو او د اوامرو پابند نشي، الله ته وفاداره نه یې، بې وفا یې، الله رب العزت به د آخرت په ورځ په خپل حضور کې ستا نه پوښتنه کوي. الله رب العزت د لوړو صفتونو خاوند دی، ځکه چې د الله رب العزت نعمتونه بې شمیره دي او د دې پشتون سره انسان د دغه نعمتونو په حق کې وفاداره نه دی. وینې به یې چې لمونځونه په خپل وخت سره نه کوي، وینې به یې خوندې چې حجاب په پام کې نه نیسي. له الله سره وفاداري چیرته ده؟ آیا زما په منظور پوه شوئ؟ ته خپل لمونځ په خپل وخت کې نه کوې، نو الله ته چیرته وفادار یې؟ تا ته وایم ګرانې خورې، ته اسلامي جامه نه اغوندې، اسلامي حجاب نه کوې، ته الله ته چیرته وفادار یې؟ که غواړئ چې الله ته وفاداره اوسئ، نو په الله باندې ایمان راوړئ، د الله رب العزت لپاره خالصانه عمل وکړئ، د الله رب العزت په لارښوونو باندې عمل او د منهیاتو پرېښودل د الله ته وفاداري ده. که چیرته دغه درې ځانګړنې په تا کې وي، نو ته پوه شه چې الله ته وفاداره یې، او که دا درې ځانګړنې په تا کې نه وي، نو ته الله ته وفاداره نه یې. الله رب العزت په سورت فتح کې 10 آیت کې فرمای ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. بشک هغه کسان چې له تا سره بیعت کوي، خبره دا ده چې دوی د الله سره بیعت کوي، د الله لاس په دوی باندې دی. نو څوک چې تعهد مات کړي د ځان تاوان یې دی، او څوک چې د الله په تعهد وفا وکړي نو الله به لوی اجر ورکړي.
همدارنګه الله رب العزت بني اسرائیلو ته هم په خطاب کې فرمایي په سورة بقره کې 40 آیت کې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوف بعهدکم وایای فارهبون. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسو مې لورولی و، له ما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سر ته ورسوئ، زما چې له تا سره کوم تړون دی هغه به زه سر ته ورسوم او یوازې له ما څخه ویره وکړئ. نو درنو اوریدونکو له همدا اوس نه یو مؤمن مخلص او د الله رب العزت په لارښوونو عمل کوونکی او له منهیاتو څخه ځان ژغورونکی بنده ځانه جوړ کړئ تر څو الله ته وفاداره شئ. تاسو له الله رب العزت سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفاداری ته پام وکړئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په شپه کې دومره تهجد لمونځ کوه چې په خوب به یې پړسوب پیدا کړ. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها به محمد رسول الله ته ویل ای د الله رسوله مګر داسې نه ده چې الله ستا ټول تیر شوي او راتلونکي ګناهونه بخښلي دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرې وفاداری سره د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها په ځواب کې وفرمیل افلا اکونو عبدا شکورا، آیا زه د الله رب العزت یو شکر ایستونکی بنده ونه اوسم؟ ته نسبت هغه چاته چې په دنیا کې تا ستر بولي او پر تا باندې انعام کوي د مینې څرګندونه کوي او هڅه کوي د هغه څه په وړاندې چې تا ته یې در بخلي وفاداره اوسې، نو آیا له الله سره د دوستي غوښتونکی ولله المثل الاعلی الله لره سپېڅلی صفت او مثال دی. آیا په خپلې ژمنې سره دې له الله سره وفا کوې؟ د الله په وړاندې زموږ د وفا لپاره زموږ په غاړه باندې ډیر واجبات دي. الله رب العزت په سورة بقره کې 43 آیت کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ. آیا وفا دې کړې، مونځ دې کړی او زکات دې ورکړی؟ همدارنګه الله رب العزت په سورة نور کې 10 آیت کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایه چې خپلې سترګې پټې کړي. آیا تا د الله رب العزت په دې قول وفا کړې ده؟ د حرامو کتلو نه دې سترګې پټې کړې دي؟ همدارنګه الله رب العزت په سورة نور کې 11 آیت کې فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، او مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې پټې کړي، خپل عورتونه وساتي او خپل د زینت ځایونه ښکاره نه کړي. ای خورې آیا تا د الله په دې قول وفا کړې؟ تاسو الله رب العزت ته د وفا په کوم پوړ کې یاست؟ ای بې خبره زړه مخکې له دې نه چې ځنډ ووځي بیدار شه، راځه د الله رب العزت د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو پابند شه تر څو الله رب العزت ته وفاداره انسان جوړ شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته تلایقی د سناربا غواړو نصرتنا هر چارا کلتربا تلایقی د سناربا غواړو نصرتنا هر چارا کلتربا درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په مؤمنانو کې داسې کسان شته چې هغه الله ته وفاداره دي. الله یې په خپل کلام کې یادونه کوي. الله په سورة احزاب کې 23 آیت کې فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. د مؤمنانو څخه داسې کسان شته چې د الله سره وعده یې ترسره کړې، له دوی څخه ځینو خپل نظر پوره که او ځینې انتظار کوي او هیڅ بدلون یې په خپل حال کې رانوست. د وفاداری ارزښت ته پام وکړئ. دغه آیات د حضرت انس بن نضر رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل شو.
انس بن نظر د بدر په غزوه کې ګډون ونه که. هغه په مسافرت کې و. د غزوې له پای ته رسېدو نه وروسته یې وویل قسم په الله که چیرې الله ما له مشرکانو سره په جنګ کې حاضر کړي په الله سوګند چې زه به وښیم چې له هغو سره څه کوم. کله چې د احد په جګړه کې د مسلمانانو لښکرو په ظاهر سره ماتې وخوړله او په شا تګ باندې پیل وکړه، سیدنا حضرت انس بن نظر رضی الله تعالی عنه د کفارو په لور حمله وروړه. ټولو مسلمانانو د مدینې په لورې حرکت وکړه، خو انس بن نظر خپل قول ور په زړه که دغې وفاداري ته پام وکړه. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایی ما انس بن نظر ولید او ورته مې وویلې ای انسه چیرته ځې؟ انس ځواب ورکړه جنت ته. د انس بن نظر پر رب باندې سوګند چې د جنت بوی د احد له لورې څخه بویوم. انس د احد د غره په لمن کې شهید شو. د ده په بدن کې د تورو څو اتیا ګزارونه ښکاره کېدل او یوازې د ده خور دی د ګوتو له سرونو څخه وپېژنده. آیا دا دې نه خوښیږي چې خپله ژمنه له الله سره ټینګه کړي؟ الله رب العزت په صورت توبه کې 85 نه تر 78 آیته پورې فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. الله فرمایي له دوی څخه ځینې داسې دي چې له الله سره عهد کړی که چیرې هغه ذات په موږ باندې خپل فضل وکړي نو موږ به صدقه او خیرات ورکړو او خامخا به له نیک چارو څخه اوسو. نو کله چې هغه ذات له خپل فضل څخه ورکړ نو بیا په همدې فضل او مال بخل کوي او له خپلې خبرې ګرځي په داسې حال کې چې مخونه یې اړولي وي. نو په پایله کې الله رب العزت د دوی په زړونو کې نفاق واچوه تر هغې ورځې چې د هغه ذات سره مخامخ کیږي. دا ځکه چې دوی د الله د وعدې مخالفت وکړ. لوی ربه څو شیبې مخکې په یو ایمانی وضع کې وو له هغو کسانو سره چې له خپل رب سره په خپلو ژمنو وفا وکړه او اوس الله رب العزت د هغو کسانو یادونه کوي چې هغوی خپل رب سره وفا نه ده کړې. د الله رب العزت په کلام کې دغه آیات یو ځل بیا ولوله او وایې وره او د هغو خاینانو ترمنځ چې په خپل هوډ سره یې له خپل رب سره په خپلو ژمنو وفا ونه کړه او د انس هوډ مقایسه کړه او په یاد لره هغه وخت چې ودې ویل که چیرې الله ما ته دا موټر راکړي داسې او هسې به کوم. هغه مهال چې تا ویل له دې نه وروسته چې واده وکړم سمیږم او سترګې به حرامو ته ناړوم هغه مهال ای خورې چې تا ویل له د واده وروسته با حجابه کیږم. آیا تا په خپلو خبرو کې له الله سره وفا کړې که دې د الله د حکمونو او د الله له اوامرو نه سرغړونه کړې؟ سبحان الله. تاسو د الله رب العزت په کلام کې دغه آیتونه څو ځله لولئ اما هغو باندې عمل نه کوئ. قسم په الله چې دا سخت او شدید آیتونه دي. آیا اوس مهال په هغو باندې پوهېدلی یئ؟ ویرېږم چې خپل هغه ژمنې دي چې له خپل ځان سره دې کړي عمل پرې ونه کړي او الله ته بې وفا انسان شي. آیا هغه وعدې چې تا د الله سره کړي یادې دي؟ تا به دا ویل چې کله زه درس او تعلیم وکړم نو زه به د الله د دین لپاره خدمت کوم. آیا په خپله دې خبره باندې دې وفا کړې که د کفر په جال کې پرېوتی خیانت کوې خلکو ته بدعت ورښیې؟ هغه وخت چې تا دا ویل چې زه به د سهار د مانځه پابنده کیږم او وختي به جمعې ته پورته کیږم آیا دا وعده چې تا الله سره کړې په دې باندې دې وفا کړې که د غفلت په خوب باندې پروت یې اصلا مونځ او اودس در یاد نه دی؟ الله رب العزت په صورت یاسین کې 80 آیت کې فرمایي الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا ما تاسو ته نه ویلي چې د آدم اولاده تاسو د شیطان عبادت مه کوئ بېشکه چې هغه د ستاسو ښکاره دښمن دی. له الله سره زموږ یوه ژمنه او تړون له شیطان سره دښمني ده. آیا دا وعده او دا تړون چې تا د الله سره کړې ده په دې باندې دې وفا کړې د شیطان سره دې دښمني کړې؟ د شیطان سره ستا دښمني چیرته ده؟ ویریږم چې ته نسبت شیطان ته وفاداره اوسې او نسبت رحمان ته خائن. الله رب العزت دې موږ د داسې جملې خلکونه نه ګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت انسان کې 9 آیت کې فرمایي
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. دغه بندگان به په نظر باندې وفا کوي او له داسې ورځې څخه به ویریږي چې تکلیف به یې خور شوی وي. له الله رب العزت سره د ژمنې یوه لارښوونه نظر دی چې باید هغه ادا کړي. د بخاري حدیث دی، یو سړی د محمد رسول الله حضور ته راغی او وی ویل ای د الله رسوله زما خور نظر کړی چې حج ته ولاړه شي، اوس هغه مړه شوې ده، زه څه کار وکړم؟ محمد رسول الله ورته فرمایي فقد الله فی دینه فان الله احق بالوفا. الله رب العزت دین ادا کړه، ځکه الله رب العزت د وفاداري تر ټولو ډیر مستحق دی. ډیر نظرونه مو د الله لپاره کړي، اما په هغو باندې موږ عمل نه دی کړی. له سره پیل کړه او دغه حق ستر وګڼه، دا ځکه چې دا د الله حق دی او الله تعالی په وفاداري باندې لا ډیره وړتیا لري. له الله رب العزت سره د عهد له نورو لارښوونو څخه پر قسم او سوګند باندې عمل دی. الله رب العزت په سورة نحل کې 91 آیت کې فرمایي واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. او کله مو چې تعهد وکړه نو د الله په عهد باندې وفا وکړئ او خپل سوګندونه له محکموالي وروسته مه ماتوئ او په رښتیا چې تاسو الله په خپلو ځانونو باندې شاهد ګرځولی. که چیرې دې ژمنه وکړه یا دې قسم وکړه باید په هغه باندې وفا وکړي، او که دې داسې ونه کړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ته پام وکړه. رسول الله فرمایي، د بخاري حدیث دی، ثلاثة انا خصیمهم یوم القیامه. د قیامت په ورځ به زه د 3 کسانو دښمن وم. یو له هغو هغه څوک دی چې زما په نامه یو څه ورکړي او بیا یې خیانت کړي. دا قدسي حدیث دی. زما په نوم یې ورکړل، یعنې ژمنه یې وکړه او قسم یې وخوړه، قسم په الله چې داسې کوم او هغسې کوم، وروسته بیا خیانت کوي. دغه پیښه څو ځله زموږ لپاره رامنځته شوې. دغه کار زما لپاره پای ته ورسوه. قسم په الله چې زه ستا لپاره داسې او هغسې کوم، وروسته بیا خیانت کوي او خپله ژمنه نه عملي کوي او کله ناکله یې هیروي. زه پوهیږم چې په هیرولو سره دې د راحتي سا واخیسته، اما دغه عذر له ګناه نه هم لا بدتر دی. عذر ګناه بدتر از ګناه. نو قسمونه دې چې خوړلي په هغو وفا وکړه. څه دې چې ویلي چې د الله په لاره کې به دا او دا کوم، په هغو باندې وفا وکړه. کنې د آخرت په ورځ به الله رب العزت درنه سخته پوښتنه کوي. الله رب العزت دې موږ په خپلو حکمونو او اوامرو باندې وفاداره کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب ساس کی ویرا بیشی ستا درحم لأسمان سخان. ساس کی ویرا بیشی ستا درحم لأسمان سخان. خلکی دماهی خلکی دماهی بیا ملغلرشی سفاربان. غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا ته په سجدو یم، تا ته په سجدو یم. ته لایق د ثنا ربا، غواړو نصرتنا هر چاره لتا ربا تا ته په سجدو یم. څومره قدرت دی سبحانک سبحانک. څومره لوی قدرت دی سبحانک سبحانک. وردی کړه خلیل ته
وردی کړه خلیل تا پسکر وټو کې پناربا غواړو نصرتنا هر چارا کلتا ربا تا تا پسجدو یو تا تا پسجدو یو تلا یقید سنا ربا غواړو نصرتنا هر چارا کلتا ربا تا تا پسجدو یو خودشی سم ولای د حبیب غارب ګنګي زبان خودشی سم ولای د حبیب غارب ګنګي زبان تا کوش نه ماشوم تاکوش نه ماشوم کړو پزنګو کې د وینا ربا غواړو نصرتنا هر چارا کې لتا ربا تا تا پسجدو یو تا تا پسجدو یو تلا یقید سنا ربا غواړو نصرتنا هر چارا کې لتا ربا